وایي چې سپین ږیري خلک هم داسې دي، او بېشکه دلته 40 کاله د کمونیزم تورې دورې زموږ او د دین د اساساتو د لرې کولو دپاره بلا ډېرې خرچې وکړلې، ټریلیونونه ډالر یې مصرف کړله. دلته یې په لکونو دغسې کرایه شوي اجران وګمارل چې دین د خلکو په ذهن کې مسخره ور معرفي کړي. که ته یو ځوان ته ووایې چې امارت د اختلاط د منع کولو دپاره پوهنتون بند کړی دی، ډایرکټ به درته ووایي چې نعوذ بالله من ذلک ستا دین څه اوسه، ود د خدای بدبخته ستا دښمني د امارت د فیصلې سره ده که د دین سره ده. دلته عین د خلکو د ذهن هغه مؤثر حشراتو هغه بد عواقبات راوځي ټولنې ته چې د ده ذهن د سیکولریزم څخه څومره متاثره شوی دی، څومره د غربي قوانینو او غربي افکارو کلتورونو څخه متاثره شوی دی چې د یو پریکړې په وجه باندې چې د ده د طبیعت خلاف ته دین تهدیدوي، دین نقض کوي، په دین باندې اتهام او ټاپه غورځوي چې وایي زه دا نه منم، دا شریعت نه منم. ډېرو په ټویټر او فیسبوک لیکلي دي هغه دین چې د طالب له لارې وي زه نه منم. نعوذ بالله من ذلک. زه وایم دا خلک دومره د دین څخه لیرې دي، د دغه فکر څخه لیرې دي. که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس فرضاً راسم هغه په خپله دا اعلان وکړي چې دا کار داسې صحیح دی لکه طالبان چې وایي، قسم د الله په ذات کوم چې ډیر خلک به ونه مني، همدغه رسول به ونه مني. خو بل ځای چې به ګوري دی به تا ته دلیل راکړي وایي امارت دا کار د دین خلاف کړی دی، د دین په دې ځای کې د ښځو دپاره د تعلیم اجازه ده، دا دلیل دی، پلانه ده، بستانه ده. دا ټول مستشرقین دي، دوی هغه دین یادوي یا د دین له هغه اساساتو نه دلیل راخلي چې د استشراق له مدارسو نه، د استشراق د فلاسفو نه، د استشراق تر قلم وتلي دي. زه په دې عقیده یم چې د دې ټولو شیانو یوازینۍ حل لاره دا ده چې زموږ دین ته رجوع کول دي. موږ واقعا له دینه لیرې یو، موږ واقعا خپل رسوماتو ته تر دین ډېر اهمیت ورکړی دی، خپل کلتورونو او رواجونو غربي تهذیبونو او ثقافتونو ته تر دین ډېر اهمیت ورکړی دی. راسئ موږ د غربي کلتور او تاثر او تهذیب نه خپل ځان لرې کړو، یوازې په یوه عینکه کې دې ته وګورو چې راځم زه دې ته نه طالب پیژنم، نه امارت پیژنم، نه غرب پیژنم، نه شرق پیژنم، تنها او تنها دین د اسلام پیژنم. الله مې رب دی، په ربوبیت مې منلی دی، د هغه احکام ګورم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه اقوال او تشریحات د دین ګورم چې هغه ماته څه وایي. کله که هغه زه وګورم بیا به د طالبانو فیصلې ته هم ګورم، بیا به د امارت پریکړو ته هم ګورم، بیا به د نړۍ غوښتنو ته هم ګورم. کومه نړۍ زما د ښځو حقوق غواړي؟ هغه نړۍ چې په نړیوال دویم او اول نړیوال جنګ کې په لسهاوو میلیونه ښځې ترې تم کړلې، هغه نړۍ هغه امریکا زما د ښځو حقوق غواړي چې د ویتنام ښځې یوازې د جنسي غرایزو الې ګرځولې وي، هغه زما د ښځو حقوق غواړي. هغه نړۍ د ښځو د حقوقو نارې وایي چې دا نن په دې لنډمهاله دور کې په چین کې زما همدغه خویندې مسلمانې خویندې په کمپونو په خیمو کې لوېدلې دي، همدغه نړۍ رډې رډې ورته ګوري، هغه یې د بشر د حقوقو نقض نه بولي. خو زما په خور و مور و ناموس و عفت و عزت چې زه د حجاب حکم کوم، بیا دلته نړۍ د حق غوښتنه کوي. دا کوم قضاوت دی؟ دغه نړۍ هغه خویندې نه لیدلې چې په بورما کې بودایانو او نورو کافرانو سوځلې دنیا رډې رډې ورته کتل، خو دی هلته ورباندې څه نه ویل، د بشر حقوق نه نقض کېدله. په افغانستان کې په حجاب د بشر حقوق نقض کېږي، د یو نظام په حیث باندې یو نظام د اسلام په اساس باندې دا حق لري، دا صلاحیت لري. اوس خو یوازې تعلیم متوقف کړی دی چې دغه ټولې ادارې متوقف کړي د شفافیت لپاره، ځکه امیر دی د دې امیر امارت ولنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین. دا د الله رب العزت قول دی چې هغوی د انبیاو څخه پوښتنه کوي، آیا د دې امراو څه نه کوي؟ د امیر د پوښتنې په اساس دی حق نه لري چې د خپل رعیت څخه پوښتنه وکړي. الا کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته. که زه مسؤول سم من حیث زه مسؤل یم، مولوي صاحب تاسو د ډي سي پي ایس مسؤل یې او زه دلته که هوسټ یم، دلته که یو سړی ښکنځل وکړي ګیله به له چا نه کېږي؟ زما او به خلک ګیله کوي. کله که امیر الله رب العزت د دې خلکو په اړه پوښتنه کوي، آیا د امیر دا صلاحیت نه لري چې په دې خلکو کې پوښتنه وکړي چې راځه په دې ادارو کې څه حال دی، زه به دا ادارې یو ځل تصفیه کړم، په پوهنتونونو کې څه حال دی، او دا چې په پوهنتونونو کې کم انډوخر شروع پر دې به سترګې نه پټو، رښتیا حقایق به سره وایو. زه د دې کندهار یو عیني خبره به درته وکړم چې دلته به د کندهار دا خور د کندهار دلته به نور خلک هم د کندهار کابل شاه په کندهار کې اوله ناحیه مربوط یو سیمه ده. دا کابل شاه کې تقریبا 18 مؤسسات مراکز و. یو مرکز چې ما په خپل لیدلې دي ځکه د جمهوریت په دور کې زموږ جهادي سلسله ټوله په ښاري سیمو کې و. دلته په دې مکتب کې امریکایانو دغه مؤسسه د امریکا و ام سی په نوم باندې و. دغه مؤسسې ته یوازې ښځې د دې دپاره راکړلې چې وښودې ته درس ورکوي چې ته به په بازار کې په دغه شکل باندې تګ کوې. لنډ کالي یو قسم د هند راوارد شوی کلتور یا د غرب یا د بل ځای داسې لباس به ور اغوستي چې هغه به په دې ټولنه کې هیڅ چا نه لیدلی و، خلکو به اساسیت ورسره لره. درو ښځو ته به یې ورکوئ، $500 به یې د ورځې ورکول. دغه کالي واغونده د دې کابل شاه نه زه د شهیدانو
دپاره راکړلي چې واخله، یا دا چې زموږ نارینه د دې ضمیرونه دومره ورپس کړي چې دغه حجاب یې نن ولیدی چا خو څه نه سوی ویلی، ځکه د هغوی ښځو تر شا مؤسسات وه، امریکایان وه، قوت و، نړۍ وه. دلته یو مؤسسه د دې دپاره ګمارل سوې وه. زه څنګه دا ووایم په دې سترګې پټې کړم چې یا پوهنتونونه شفاف وو. زه د خپله د کندهار پوهنتون یو محصل پاتې سوی یم. هغه حقایق که زه دلته ویم زما وجدان د اجازه والله نه راکوي چې زه هغه حقایق دلته تاسو